کچره په وجود کې د وینې کمی وي کوم د چې په میډیکل کې انیمیا او پښتو زبان کې ورته د وینې کمی ویل شي. نو دا د څه د وجوهاتو راځي او د دې کم قسمونه دي او داسې څه علامات دي د دې چې موږ ته به پته ولګي چې زموږ په وجود کې د وینې کمی دي او ډاکټر کوم قسم ټیسټونه دي د پاره کوي او د دې کم قسم علاج دي. دا ټول معلومات به تاسو ته په دې ویډیو کې درکول شي. نو ویډیو مکمل وګورئ او دا شان انفارمیشن د پاره ډي ار مستقیم در سره فالو او سبسکرایب کړئ. وجود کې د وینې کمی کم د چې په میډیکل کې انیمیا ویل شي د دې ټولو نه غټ وجوهات دا دي چې دا زیاتره د خوراک د کمی د وجې کې یا زموږ په وجود کې کومه وینه چې دا د هغې سیل ماتېږي یا زموږ د وجود نه ډېر زیات مقدار سره وینه بهر ته یا زموږ په وجود کې غټه بیماري چې د هغې د وجې نه زموږ په وجود کې د وینې کمی راځي. اوس زموږ سره د وینې په قسمونو کې یو قسم دی چې هغه ته آیرن ډیفیشنسي انیمیا ویلی شي. یعنې زموږ په وینه کې چې کله آیرن کم شي. آیرن یو داسې څیز دی چې کله په وینه کې کومه سره ماده ده د هغې په پیدا کېدو کې دا ډېر زیات مدد ورکوي. چې دا پیدا شي نو زموږ د باډۍ هر یو پارټ ته او هر یو پټې دا وینه ورسوي او زموږ وجود ورسره کار کوي. نو داسې اوس کوم علامات دي که چېرې د دې وینې کمی زموږ په وجود کې راشي نو کوم داسې علامات دي چې د هغې علاماتو نه به موږ ته پته لګېږي. علاماتو نه مخکې به موږ د دې په وجوهاتو باندې یو نظر واچوو چې کوم داسې وجوهات دي چې د هغې د وجې نه زموږ په وجود کې د آیرن د وینې کمی راتلی شي. کله چې موږ آیرن خوړل کم کړو نو د هغې د وجې نه زموږ په وجود کې د آیرن د وینې کمی راتلی شي. یا د هغو زنانه کوم چې حمل لري په خېټه کې بچي وي هغو د آیرن کمی د خوړلو د وجې نه هغو په وجود کې هم د آیرن د وینې د کمی راتلی شي. د هغو وجود ته آیرن پوره ونه رسېدو نو هغه کم ماشوم دی هغه د وخت نه مخکې هم پیدا کېدی شي. به وزن کم به د ماشوم په شونډه کې او په ال کې به یو چاپ راغلی وي کوم ته چې لیفټ یا کلیفټ ټیلر په میډیکل کې ویلی شي. او د هغو زنانو په وجود کې هم کېدی شي کوم چې انمیرډي یعنې واده یې نه وي کړی ځکه چې محاوري بیماري په هغو باندې راځي چې هغې د وجې نه دې ته د آیرن د وینې د کمۍ شکار کېدی شي. یا که چېرې په خېټه کې چینجې وي یا په معده کې زخم وي نو د دې د وجې نه هم د آیرن د وینې کمۍ په وجود کې راتلی شي. نو اوس داسې کم علامات کېدی شي چې د هغې د وجې نه موږ ته پته لګېدی شي چې زموږ په وجود کې د آیرن د وینې کمۍ دی. ټول ناول وجود به ډېر زیات ستړی او ستومان وي او بار بار به ساه بندېږي او په سینه کې به انسان ته تکلیف محسوسېږي او کم ویښته چې دی هغه به کمزوري وي او د سر نه به یې ویښته غورځېږي او په خوله کې به زخم را پیدا کېږي او کم نوکونه چې دي په منځ کې به دننوتي او سیډونو طرف ته به ډېر زیات نری وي او بار بار به ماتېږي کوم ته چې په میډیکل کې کولینچ یا ویلی شي. په خورا خوړلو کې به ورته تکلیف محسوسېږي. نو اوس کم قسم داسې ټیسټونه دي چې هغه ډاکټر د دې بیمارۍ دپاره کوي. دې دپاره د ټول ناول کم ټیسټ چې دی هغه CBC کوي چې په دې کې د وینې مقدار ګوري چې د وینې کمی خو نه دی راغلی یا کم قسم وینې کمی راغلی. د غټو بول ټیسټ کوي یا د ورکوټې بول ټیسټ کوي چې په دې کې ګوري چې آیا د وینه خو د وجود نه نه ځي یا نور څه خرابي خو په وجود کې نشته دی. اوس داسې کم قسم ټریټمنټ دی چې د دې بیمارۍ دپاره کېږي یعنې آیرن ډیفیشنسي انیمیا چې وي نو د بیمارۍ دپاره کېږي. د ټول ناول کوم وجوهات چې دي یعنې څه د وجې نه دا راغلی ده د هغې ټریټمنټ چې وشي دا ورسره ختمېږي او دې دپاره میډیسن هم یوز کېږي چې فیوریز ګلوکونیټ پولیمالټوز او فیوریز سلفیټ او آیرن سپلیمنټ وخوړلی شي نو د دې بیمارۍ نه انسان ته نجات میلاویږي. که چېرې دا ویډیو انفارمیټ وي نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. شکر یا الله حافظ.